د بلوچستان او طالبانو بریدونو پاکستانیان ورخطا کړي. په پاکستان کې د وسلوالو ډلو بریدونو 40% زیات شوي دي چې سلګونو پوځیانو ته مرګ ژوبله یې اړولې ده. جزئیات هم د ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. پاکستان چې د امریکا په خوله افغانستان کې د جهاد کومه ډرامه شروع کړې وه او ده اوس همغه لوبه په خپل هیواد کې روانه ده. په پاکستان کې یو څیړنیز بنسټ وایي د روان 2022 میلادي کال په اپریل میاشت کې د افراطي وسلوالو حملې د همدې کال د مارچ میاشتې پرتله 40% زیات وه. د شخړو او امنیتي څیړنو لپاره د پاکستان انسټیټیوټ ویلي په مارچ میاشت کې په پاکستان کې 26 بریدونه شوي چې 115 کسان په نتیجه کې وژل شوي او 288 نور کسان ټپیان شوي دي. دغه بنسټ په وینا وسلوالو ډلو په اپریل میاشت کې د پاکستان په بیلابیلو برخو کې 40 بریدونه کړي چې د 40 پوځیانو په ګډون په نتیجه کې لږ تر لږه 55 کسان وژل شوي. د ځینو خونړیو بریدونو مسؤلیت د پاکستان د طالبانو ډلې TTP او د ځینو نورو د بلوچستانو د خپلواکۍ غوښتونکو غورځنګ منلی دی. یاده دې وي څه موده وړاندې د یوې بلوچې میرمنې شاره بلوچ په نامه کراچۍ کې پر چینایانو فدایي برید وکړ چې ګڼ شمېر نړیوال غبرګونونه یې هم راوپارول او د پوښتنې په ډول یې ویل چې څنګه د 2 لیسانسه سند لرونکي او ډاکټرا محصله فدایي حملې ته مجبوریږي. که په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.